السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدا پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو چې د روژې میاشت راغلې ده، دا زما اوله ویډیو ده. دوستانو روژه وه، روژه یا روزه یا زموږ د خیبر پښتونخوا ورونه روجه ورته وایي. وایي روجه د صبر مې نیولې، روجه د صبر مې نیولې او د یار دیدن ته د عمرونو تږې یمه. نو دوستانو دا د لهجې توپیر وي، خاص فرق نه لري، په ټولو خلک پوهېږي زموږ دوستان، که روجه وي که روزه وي او که روژه وي. صحیح دی. د لوی کندهار خلک تر چمنه پورې دا روژه ورته وایي، او زموږ دلته د پښین چې کومه سیمه ده یا د کوټې سیمه ده دا روزه ورته وایي، او د خیبر پښتونخوا خلک چې دی هغه روجه ورته وایي، په جمع وایي. نو په هر لهجه تاسو پوهېږئ، د پښتنو هره لهجه خوندوره ده، هر لهجه خوږه ده. خوږو دوستانو نه غواړم چې خپل مجلس بلې خواته بوځم. دوستان د نن ویډیو زما د دې شي لپاره ده دوستانو چې زه دوستانو ډېر سخت زه تاسو ته خشمېدلی یم. چا ته خشمېدلی یم؟ زموږ نوي یوټیوبرانو ته خشمېدلی یم. دوستانو ما تقریبا په 2022 د جولای پر 22 تاریخ چینل کریټ کړ، جوړ مې کړ. صحیح سو؟ نو تقریبا په دا اوس چې کومه جولای راځي په دې کې کار پرې کېږي. دوستانو خو بیا هم زه د ځان لافې نه درته ووم، کوم جدوجهد چې مو وکړ، کوم کوشش چې مو وکړ، کوم سټرګل چې مو وکړ، د هغه صله ماته خدای پاک راکړه. هغه دغومره چینل څومره امکان یې و دغومره یې مخته بوت. صحیح سو؟ نو په دې کې ما یو ګروپ جوړ کړی و، د وټساپ ګروپ مې جوړ کړی و، د دې دوستانو لپاره مې جوړ کړی و. دا ما بار بار ویلي هم و که وروره که څوک په یوټیوب چینل نه پوهېږي ما له راتلای سي، ما سره په وټساپ رابطه کولی سي، ما سره په مسنجر رابطه کولی سي. په هره طریقه چې کوي زه د هغو رهنمایي کوم، زه هغو ته لارښودنه کوم. هېڅ مایوزان نه جن غواړم، هېڅ پیسې نه جن غواړم، زه تاسو ته لارښوونه کوم. خو له بده مرغه زموږ څه دوستان ځوانان خاص انټرسټ نه کړي واخیستی، خاص دلچسپي یې نه کړي واخیستله چې غزنوي ته وګوره، ته موږ ته لارې راښیې، ته بیا تا ځان ته دونې ښې لارې ښوولې دي چې ته بیا موږ ته راښیې. په زړه کې مخه نه دي راته ویلي، زه پوهېږم زما چټی یاست چې ورته وایي شپږم یاست، هغه ما ته دې وویل چې تاسو دا وایاست چې غزنوي ستا خپل ژوند خاص برابر نه دی، نو ته به موږ ته څه ژوند را برابر کړې؟ نو خو دغه به مې ویلي. که مې دا نه وای ویلي نو دوستانو زموږ په ګروپ کې یوازې 2 کسان، یو زه پخپله، یو زموږ یو دوست دی، هغه هم ډېر ټکنیکل انسان دی، ډېر ښه په ټکنالوژي پوهېږي، جبار خان داوی جبار، چې په بازار کې د موبایلو دکان هم دی، په پښین بازار کې د ام زد موبایل په نامه یې دکان دی. نو هغه یقیني هم په بازار کې دی پخپله د موبایلو سافټویرونه کوي، ښه پوهېږي، ښه ټکنیکل انسان دی، ښه ژوندی سړی دی. له ما سره ډېر وخت په د انګلیش سنټرانو په سکولو په دې کې زما کلاس فیلو پاته شوی دی، ښه ژوندی سړی دی، زما د ډېر وخت ملګری هم دی. یو هغه خپل چینل پر مخ بوت، یو ما خپل. بیا هم که داسې دوستان وي چې یا وروره تاسو د خپل ځان صفت کوئ، نو زموږ په ګروپ کې ستا دا د ما ویني میسج دې راته وکړي یا د خپل ثبوت ماته پیش کړي چې وروره تر تاسو موږ ډېر سبسکرایبر یا واچ ټایم جوړ کړی دی په دې دون وخت، ټول موږ دوی پر یو ځای سره روان شوي. نو د دې وجه دا وه چې تاسو دلچسپي نه کاخئ، د دې وجه دا ده چې تاسو اکټیویټي نه کوئ، تاسو فعالیت نه کوئ. کنې پر یوټیوب پر اداره باندې نو زما او ستا او دا بل څه فرق دی. څوک اکټیویټي کوي هغه به مخته ځي. صحیح دی؟ تاسو فعالیت نه کوئ، دې ته فعالیت نه وایي چې په 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې ویډیو پورته کړه، هغه هم داسې ویډیو پورته کړه. ډېر دوستان ستا وګورئ، تاسو که څوک پر ځان بده لګي زه به د هغه ثبوت راوباسم. ډېر داسې دوستان سته چې هسې د میوزیک یو ویډیو راخیستې ده پر یوټیوب یې شیر کړې ده. دوستانو د یوټیوب دومره سخته پالیسي ده، تاسو د هغو ګایډلاین وګورئ. د یوټیوب داسې نه ده چې 15 سکنډه چې شي د 15 ثانیې د یو چا کاپي رایټ، د یو چا میوزیک راواخله، د بل چا کې ویې لګوم، ستا پر مکمله ویډیو باندې کاپي رایټ کلیم راځي. داسې نه ده. تا مکمله ټوله غزل دې د یو چا هغه اپلوډ کړې ده، ډاونلوډ کړې ده، بیا بېرته پر خپل چینل دغه کړې ده، اپلوډ کړې ده، ته چینل مونیټایز کوې، چینل باندې پیسې ګټې، ملنډې دې جوړې کړي دي. داسې نه ده دوستان، داسې نه ده. لکه تاسو چې کوم چرت وهلی دی پر دې تاسو خپل وخت هم ضایع کوئ، خپل قیمتي وخت هم ضایع کوئ، او خپل سوچ کم دی ستاسو. داسې نه ده دوستان، خپل قیمتي وخت مه ضایع کوئ. دوستانو یو چینل دی
د ساحر رند په نامه باندې دا تاسو کتلی سئ دوستان زه دلته در ښکاره کوم دا ګوره دا سکرین شاټ یې مالته ایښی دی دوستان تاسو وګورئ دې جوړ کړی دی په 2022 کال په جنوري کې دې سړي چینل کریټ کړی دی دا ډېر ساده سړی دی تاسو د ده ویډیو وګورئ تاسو د چینل ته ورس جبار خان کتلی دی ما کتلی دی تاسو یې وګورئ د چینل وګورئ 2,000 سبسکرایبر ملنډې نه دي 2,000 په یو کال کال اوس پرې کېږي په دې جنوري کې دا اوس چې د 2023 جنوري و په دې کې کال فرس یو څو میاشتې دا تر کال واوښتې په یو کال کې 2,000 دوستانو تاسو څو ګوره دا ویډیو پورته کړې ده تقریبا 9 غنټې کېږي څو ویوز پر راغلي دي څو زره کسانو کتلې تاسو یې وګورئ دوستان ګوره هغه محنت کړی دی هغه خواري کړې ده لیکن ډېر ساده سړی دی داسې ټکنیکل هم نه دی چې ډېر شاو شو کوي یا داسې کوي یا داسې کوي یا مختلف ټیفونه استعمالوي یو هېڅ کیسه نه لري یو ساده سړی دی راځي پر دغه باندې خو چیش دی خواري کاږي سټرګل کوي هغه محنت کوي جدوجہد کوي هغه یې پرېښی نه دی ریګولر راځي حالانکه د ده انټرویویان تاسو کتلی سئ دوستانو دی وایي ما مخکې شربت خرڅول د شربتو ریړۍ مې یو ځای لګوله چې شی وکړئ هغه محنت وکړئ خواري یې وکړله نو دوستانو خواري چې هر څوک وکړي هغه ته به د هغې صله ضرور میلاویږي دوستانو زه خپلې خبرې ډېرې نه اوږدوم چې پر تاسو وغږېږي نه زه تقریر مقرر یم چې زه لګیا سم تاسو تقریر کوم صحیح دی دوستان یوه خبره درته کوم دوستان تیر هیر هر څه چې کړي دي نوي کم کسان چې تاسو غواړئ له ما سره په ګروپ کې چې کم کسان یاست که دا غواړئ چې تاسو رښتیا په راتلونکي کې په مستقبل کې یو ښه یوټیوبر جوړ شئ او د یوټیوب د لارې څخه پیسې وګټئ نو دوستانو زه عنقریب په نږدې ورځو شپو کې یو نوی ګروپ جوړوم په هغه کې به صرف فعال ملګري اخلم اکټیو ملګري واخلم چې اکټیویټي کوي فعالیت کوي په یوټیوب پوهیږي صحیح دی دوستان دا کسان به زه اخلم او انشاءالله دا زما له تاسو سره لوز دی دا زما له تاسو سره کول دی دا زما له تاسو سره وعده ده چې هغه کسان به زه پر مخ را سره بیا یم د هغو سره چې هر قسم مرسته وي زه به ورسره کوم صحیح دی که د هغو د سبسکرایبر مسله وه که د هغو د واچ ټایم مسله ده که د هغو هره مسله وه هغه به انشاءالله زه د ملګرو په مرسته ورحل کوم زه یو داسې ګروپ جوړوم پر دې باندې موږ مجلس سره کړی دی زما ډېر اکسپرټه ملګري له ما سره په دې ګروپ کې شته د یوټیوب په ګروپ کې نو په هغه کې جبار خان داوي سره هم ما مجلس کړی دی د نورو ملګرو سره مې هم زه په رابطه کې یم په تماس کې یم فی الوقت خو روژه ده ځکه موږ داسې ډېر مجلسونه نه دي کړي روژه ده نه د شپې څوک د چا کره تللی سي نه هلته مجلس کولی سي روژه ماتونه دي پیشلمیان دي څه مشکل وي صحیح دی انشاءالله یا به تر اختر له مخه وي یا که نو په د اختر کې به تاسو باید تر هغو له ما سره رابطې وکړئ تر هغو ما ته نمبرونه را سینډ کړئ را وایستوئ زه یو داسې ګروپ جوړوم کوم ملګري چې غواړي چې رښتیا غواړي چې زه یوټیوبر جوړ شم د هغه به مکمل طریقې هم جوړ شوي د هغه د تمنیل د هغه د ټایټل د هغه د ټیګ د هغه چې ډسکرپشن چې هره مسله یې وي هره مسله وي د موږ څخه پوښتنه کولی شي موږ به هغه ته خپله طریقه کار هم ورښیو او هغه ملګري یو ځای له موږ سره به په دې کاروان کې شامل وي او یو دم به له موږ سره پر مخ ځي انشاءالله دا به زموږ یو داسې ګروپ وي په دې کې خاص کر موږ د پښین ملګري د سویلي پښتونخوا د پښین ښار ملګري او که د لرې سیمې وو هم هېڅ کیسه نه ده موږ د هغو سره هم مرسته کوو هغه کسان هم چې اکټیو ملګري موږ اخو خو خاص کر اولویت ترجیح موږ ورکړې ده د پښین ملګرو ته ځکه چې موږ دلته رسایي سره لرو دلته موږ یو بل ته ورتللی سو پښین دی زموږ پښین ښار دی نو د پښین چې کوم ملګري له ما سره په تماس کې دي یا یوټیوبران دي هر څوک چې دي دوستانو علم داسې سمندر دی ضروري نه ده دې ته مه ګورئ چې غزنوي وګوره دا دغه وګوره د غزنوي هغه کار ته وګوره چې غزنوي کوم کار کوي څه دي ته زه چې کوم کار کوم زه چې ځان ته فایده رسوم د ملګري زه تا ته هم فایده در رسوم زه خپله پوهي پر تا نه خرڅوم زه نه احسان پر تا اچوم زه له تاسو پیسې غواړم زه غواړم چې زما د سیمې د سویلي پښتونخوا د پښین د سویلي پښتونخوا د هر ښار بیا خاص کر د پښین یو ځوان بېروزګاره نه سي دوستانو جاب نسته ملازمت نسته نوکري نسته د خلکو ډګریانې په لاس کې دي
ټکرې خوري 5 ملازمت راغلي 10,000 کاغذان خلک پر جمع کوي نوکریان تر دا حد پورې ورسېدي هم نه میلاویږي هغه وختي لا چې دا 15 نوکریان راغلي وي هغه وختي لا دغه سي دوستان هغه وختي لا اډران سوي لګېدلي وي خو دوی دلته بیا هم دا سره وي چې زه به ولګېږم دې وزیر له زه دې سیکرټري له زه دې ډي سي له زه دې سي له زه په دې سفارش کوو په دې خانې کوو په دې ملکې کوو دونې سفارش دونې خواري دونې ډګرانې ټیسټ انټرویو ګرده شانې اوسي خو بیا هم دغه سړي د ملازمت کار نه وسي د نوکري نو هغه انسان څومره مایوسه سي دوستانو دا یو واحد پلیټفارم دی چې موږ پر دې باندې په خپل اپنی مدد ها په خپل لاس خپل ځان په خپل پر مخ بیولی سو دوستانو نن سبا د آنلاین ټریډینګ دور دی د آنلاین تجارت دور دی دوستانو ان شاء الله تاسو ته په دعوه وایم په دعوه 4 یا 5 کاله بعد ان شاء الله ډیر کم دا تجارتونه چې دي دا به ډیر نه بلکې اکثره به آنلاین اوس هم آنلاین دي نور دنیا تاسو وګورئ هلته بالکل هر څه آنلاین دي او دلته هم ګرد تجارت دلته دوستانو زه تاسو ته د جاوا آی اف یو مثال در کوم زموږ استادو ځوانان اوس فاخته سوي دي دلې ښه خبره ده دوستان صحیح دي هغه ښه ارنینګ کوي ښه پیسې کې ګټي یو بل ایف دی د بیلو نیټورک په نامه باندې هغه بلا انویسټمنټ کېږي هغه پیسې هم نه غواړي تاسو ته پیسې نه غواړي پرې کېږي په هغه کې ډېر ملګري لګیا دي کوي دوستانو نو دا په دې درته وایم چې نن سبا آنلاین ارنینګ کېږي آنلاین ټریډینګ کېږي آنلاین پیسې ګټل کېږي دوستان نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو د یوټیوب خواته راسئ تاسو به د ډیجیټل دنیا سره بلد سئ تاسو به د ډیجیټل دنیا سره شناخته سئ دوستانو ټول عمر په فیسبوک کې په مسنجر کې په واتساپ کې یو ته تصویر راستوم یو چا تصویر راستوم بل چا تصویر راستوم یو چا ته ښکنځا کول بل چا ته ښکنځا کول د یو سیاسي مشر ته ښکنځا کوي بل د بل سیاسي مشر ته ښکنځا کوي یو ته پلانې یا بل وایي ته پلانې په دې د دوستانو خپل قیمتي وخت هم ضایع کوي د دوستانو هم ضایع کوي خپل دوستان هم خوابدي کوي څه ضرورت دی تر څه وخت به موږ تاسو پر فیسبوک باندې ښکنځا کوو تر څه وخت به موږ پر فیسبوک او پر سوشل میډیا یو بل سپکوو یو بل ته به ښکنځا کوو یو بل ته به سپوري وایو زه به د ده مشر ته وایم دی به زما مشر ته وایي زه به یې ده ته کوم دی به یې ما ته کوي څه ضرورت دی دوستانو خپله انرژي دا خپله انرژي په بې ځایه شیانو مه ضایع کوئ دوستانو دا خپل قیمتي وخت په بې ځایه شیانو مه ضایع کوئ دا ولګوئ چې ستاسو قیمتي سي ستاسو مستقبل قیمتي سي دوستانو ګراني ده تاسو ګراني ویني چې اسمان ته ورسېدله دوستانو زه ستاسو لپاره وایم یو وار بیا په اخر کې خواست درته کوم دوستانو زه غزنوي پښتون انشاءالله عنقریب نن 14 روژه ده انشاءالله 14 روژه ده دا 11 ورځې به لا موږ نور صبر وکړو په اختر کې یا تر اختر له مخه که زه د ملګرو سره رابطه کوم موږ به یو ګروپ جوړوو دا به داسې ګروپ وي دا به د سویلي پښتونخوا پر سیمه کې دا زما سره ډېر ملګري په وټساپ را سره ملګري دي ما ته خواست هم کوي دوستانو زه د ځان صفت نه درته کوم د خیبر پښتونخوا هغه دي زموږ د بر وطن د افغانستان دي خو دوستانو هغه ماته وایي ځه ورور زه معذرت غواړم په دې ګروپانو کې ما مه ایډ کوئ ځکه چې زه لاسرسی نه لرم دلته زه نشم درتللی زه چې یو ملګرو ته ځم نه هلته ګفه نور سره کوم مجلس ورسره ونکړم ماته واره نه خوري نو د خیبر پښتونخوا ملګرو زه د خپله سره اکثر وخت په یو ګروپو کې ایډ کړی یم زه بېرته ځان جنوب باسم او دلته زه تاسو ته خواست کوم زه پر دغه درته کوم چې تاسو زما د سیمې خلک یاست تاسو زما د سیمې ځوانان یاست تاسو زموږ د سیمې مستقبل یاست نو خپل قیمتي وخت مه ضایع کوئ زه یو وار بیا زړه دعوه بیا درته کوم بیا پر هغه خبره کلک ولاړ یم دوستانو چې د هر ځوان هر مشکل وي ما ته مخامخ راتلی زه به دا پښین کې اوسم زما نمبر ګروپ ته معلوم دی زما فیسبوک ګروپ ته معلوم دی هر شي اکاونټ مې سته دوستانو د فیسبوک اکاونټ ته راتللی سي زما پر انسټاګرام مې سته پر یوټیوب کې مې سته فیسبوک سته د فیسبوک پیج سته چې پر څه شي تاسو له ما سره رابطه کوئ سي پر وټساپ یې کولی سي زما پر دغه نمبر یې کولی سي دوستانو پر هر شي چې تاسو له ما سره رابطه کولی سي ورځ خو لا ورځ ده څوک په ورځ کې تاسو خدمت کوي زه چې د شپې هم ویښم پر 12 بجې پر 1 بجې چې کومه پوښتنه له ما څه وکړي چې زه ویښم زه به بالکل تاسو ته د هغې خبرې جواب در کوم که مې چیرې هم بیا نن نه وکتئ انسان دی خامخا زه به یو کاربوخت ځم سبا بیا در کوم بل سبا بیا در کوم زه د ځان لافې نه وم ډېر دوستان ما پېژني په دا سوشل میډیا باندې چې کومه بندې هم یې عادل اسکزی د دې ژوندی مثال دی زما ډېر نږدې ادبي ملګری دی د یو شي پوښتنې چې ده له ما څخه کړي یو شي چې ده
ما ته رالېږلی وي په کوم باره کې ما نه وي کتلی دا د عادل اسکزی به زما ویډیو ګوري چې هر وخت زه وخت پیدا کړم ده ته ما بېرته ریپلی ورکړې ده بل دوست چې راڅه کړې ده چې پر شي کې پوښتنه وي زه جواب ورکوم هغه زما په یاد وي زما په ګروم وي زما په کاندې وي که هر څو په خپل مصروفیاتو کې بوخت یم چې زه را په یاد شي چې فلاني سړي تاسو د فلاني شي پوښتنه کړې وه یو شی درته ویلو هغه ته بیرته جواب ورکوم ضرور ریپلی ورکوم ضرور جواب ورکوم سوال نه پیدا کېږي نو دوستانو ویډیو بیخي راڅه اوږده شوه بیخي راڅه اوږده شوه ډېره بخښنه غواړم بیا تاسو ته یو درخواست کوم چې دوستانو تر هغو پورې ما ته د وټساپ نمبرونه راواستوئ تر اختر هغه کسان چې غواړي چې موږ پر مخ ولاړ شو هغه کسان نه چې ټیم پاس کړي هغه کسان نه چې ډېر د خپل دغت وباسي هغه کسان نه دوسه هغه کسان چې رښتیا په مستقبل کې په راتلونکي کې یوټیوبران جوړ شي او داسې یوټیوبران زموږ پر سیمه جوړ شي چې هغه د پنجاب مقابله وکړي چې هغه د هندوستان مقابله وکړي چې هغه د نورې نړۍ مقابله وکړي په سوشل میډیا کې خاص کر په یوټیوب کې داسې یوټیوبر جوړ شي هغه کسان زما په کار دي هغه ځوانان زما په کار دي ضروري نه ده زه به تجربه نه لرم ما ته دې مشوره راکړي زه د هغو په ځوانانو په خبره عمل کوم زه ما در ټول دوستانو دا یو خبره زه بیا درته کوم بل واره مې یې علم سمندر دی علم یو چا هم پره نه دی پای کړی چې مکمل یو څوک دا ووایي چې زه 100% علم چې دی صرف د خدای سره دی هېڅوک هم عالم دومره نه دی صحیح دی یو د خدای پاک ذات چې دی 100% علم ورسره دی پر څه خبر دی موږ تاسو انسانان یو موږ به ضرور مانده یو ضرور به څوک په یو شي به زه پوهېږم ته نه به پوهېږې یقیني په دعوه درته وایم له تاسو سره به د خدای ډګریانې وي منمه ته به تر ما ډېر غټ سړی یې ډېرې پیسې به لرې ډېر ډګریان به لرې لیکن په یو شي چې زه پوهېږم ته نه به پوهېږې په یو شي به ته پوهېږې زه به نه پوهېږم دا زه بده نه ګڼم بلکل یې ماته راوښیي د یو بل مرسته به کوو دوستانو ستاسو قیمتي وخت نه اخلم ویډیو پر دې خبره بیا ختموم دوستانو د سهیلي پښتونخوا پښین ځوانان او بیا خاص کر د ټولې سهیلي پښتونخوا او بیا چې چیرې هم پښتون اوسي د دنیا په کم کونج کې اوسي چیرې چې هم پښتون وي او زما مرستې ته اړتیا وي په سوشل میډیا پر یوټیوب زه بیا داسې کوم لکه یو دوه درې چې کومه پوښتنه د ما څخه کوي چې په کومه طریقه موږ سره ملګري کوي په د یوټیوب په کاروان کې موږ موسټ ویلکم ورته وایو هر وخت ښه راغلاست ورته وایو هر وخت هرکلی ورته وایو موږ ستاسو راتګ زموږ پر لیمو تاسو هر وخت راتللی سئ بلا ججکه د موږ څخه پوښتنه کولی سئ بلا ججکه زموږ په کاروان کې شاملېدلی سئ نو نور ستاسو قیمتي وخت نه اخلم تر راتلونکي ویډیو مو زه غزنوي پښتون تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم په مخه مو ښه ژوندي اوسئ مننه